بسم الله الرحمن الرحیم مکتوب نمبر 298 بدی کی دا بیان دی چې د انبیاء علیهم السلام کامل تابعدار خلق تبا د انبیاء کرام علیهم السلام تمام کمالات په طریقه د طبیعت کې سناسه حاصل وي او دا بیانم پکې دی چې یو نبی کموچت مرتبه لري هرگز یو ولی الله هغه درجه ته نشي رسیدي یو ولی هم د یو نبی شانته درجه ته نشي رسیدي او د دې امر په تحقیق کې چې تجلی ذاتی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخصوص د دې سمانه او د دې مناسب بیان کې جناب مرزا حسام الدین احمد رحمت الله علیه ته دا مکتوب شریف صادر شوی دی د الله حمد و ثنا ده چې مونږ ته د سمې لارې ښودنه وکړله مونږ په خپله دې ته نشو راتلی که چېرته الله راته هدایت نه وی کړی بېشکه د الله پیغمبران په حق باندې راغلي د الله خاص رحمتونه او سلامتیا دي په ټولو انبیاء کرامو او د هغوی په تابعدارو او د هغوی د اسرارو په ساتونکو باندې دي وي د انبیاء علیهم السلام کامل تابعدار کمال متابعت کی او زیادت محبت کی د کمال تابعداري او د اوچت محبت په وجه بلکې صرف د عنایت او بخشش د وجنه دی د خپلو مطبوع انبیاء علیهم السلام تمام کمالات جذب کړي چې دی تابعداري کوي د انبیاء کرامو د عالمان سالکان نو په دې کې رسول الله مبارک د کمالاتو نسه پیدا کیږي حتی چې پوره طور دغی پر رنگ کې رنگ شي او دومره درجی پوری بعضی کسان انبیاء علیهم السلام ته نږدې شي چې د هغوی فیوزات اصل وي نو دی ولی الله دا فیوزات د هغوی طبع وي او د اولیت او آخریت نه علاوه بل څه فرق نه وي واضح دی چې د انبیاء کرامو تابعدار اولیاء اگر چې د نبی علیہ السلام امت کې ولی نه یعنی د نبی علیہ السلام تابعداري یا د مخکنو امتونو اولیاوي هغه د یو نبی مرتبه ته نشي رسیدي اگر که د هغه نبی علیہ السلام مرتبه په ټولو پیغمبرانو کې کمه درجه والا وي دغه وجه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د انبیاء کرام علیهم السلام نه بعد په تمام انسانانو کې افضل دی د سر به همیشه د نبی علیه السلام په وړاندې ښکته د دې وجې نه چې تمام انبیاء کرام او د هغوی د اربابو تعینات مبادی مقام اصل دی او تمام اعلی او اسفل امتونه او د دې کم ارباب چې د هغوی مبادی تعینات د دې اصل سوري دي او خپل درجه کې موافق دي نو د انبیاء کرام علیهم السلام شان اصل دی او دا د اولیاء کرامو هغه سوری دی د دواړو کې ډېر فرق دی اللہ تعالی فرمائی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ بیشک وړاندې تیر شوی د واده زمون بندگان او رسولانو سره إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ چې بیشک امدی با فتحیاب بی او دی سر بزمون مددی او بیشک زمون لخکر بغالب بی او دا چې کم صاحبان د سلوک وی چې تجلی ذاتی
کما چې تمام انبیاء کرامو کی صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص تا او د نبی علیہ السلام کامل تابعدارم د دې تجلی نه حصہ حاصلای هغه د دې معنی نه ده او دغه مطلب نه دی چې تجلی ذات د انبیاء کرام سابقین نصیب شوی نه او د تابعداري په سبب دغه کامل ته نصیب حاشا وکلا که څوک دا مطلب تصور کوي دا ټیک نه دی ځکه چې بدی کې د اولیاء په انبیاء باندې اوچتواله راځي بلکې د دې تجلی د نبی علیہ السلام پورې مخصوص کېدو معنا دا ده او په دې اعتبار سره دی چې نور ته دا حاصلېدل د نبی علیہ السلام په توفیل او تبعیت باندې دي یعنی نور پیغمبرانو ته هم د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په توفیل د تجلی ذاتی حاصل شوی ده سناس او د دې امت کامل اولیاء کرام د آن حضرت صلی الله علیه وسلم د کمال تابعداري په سبب د انبیاء کرامو سابقین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نعمت عظما په دې دسترخوان باندې توفیلی تور ملمان دي یعنی د دې امت کامل اولیاء کرام او انبیاء کرام سابقین دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفیذ اخلی او تجلی ذاتی د رسول الله مبارک په توفیل دی ته حاصل ده اولیاء د نبی علیہ السلام خادمین دي د دین نو گویا چې دی د رسول الله مبارک پس خوردا خورون کی دي او توفیلی او خادم چې پاتې شوی شي خوري د هغې په درمیان کې ډېر فرق دی د ډېرو خلکو قدمونه دلته ښویېدلي دي چې اولیاء کرامې د انبیاء علیهم السلام درجې ته رسولي دي داسې نه ده صحیح د دې شبهې تحقیق امام ربانی رحمت الله علیه په خپلو مکاتیب او رسالو کې مختلف وجه سره ذکر کړی دی او حق هغه دی کوم چې امام ربانی رحمت الله علیه د الله په فضل سره تحقیق کړی دی تاسو ته معلوم وي چې تمام انبیاء علیهم السلام ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په توفیل د دې تجلی نه کامله حصہ حاصله ده لیکن معلومیږي چې دې ولایت خاصه نه د هغې امتونو کې اولیاء باندې څه اثر نو او تجلی نه هغې ته وافره حصه نه حاصل شوي ځکه چې اصلو کې دا دولت توفیل و انعکاسي و نو فروعو کې خو د عکس العکس په طریقه به څه ورسېږي د دې معنی مصداق کشف صریح دی نه استدلال عقلی او دا مخکې چې کوم ذکر شو چې کامل تابعدار د کمالی متابعت په سبب د خپلو مطبوعانو مشرانو کمالات جذب کوي مراد د دینه د دې مطبوعینو اصلیه کمالات دي نه مطلقاً اسې نه چې تناقض پیدا شي بلکې دا خلق انبیاء کرامو کې هر یو نبی مخصوصه ولایت سره مشرف شوی دی او ټول امتیانو کې ټول امتونو په درمیان کې دا امت د تابعداري کمال تابعداري په سبب دې تجلی سره مخصوص کړی شوی دی او د دې دولت عظمانه مشرف شوی دی دا وجه ده چې دا امت په ټولو امتونو کې غوره دی او د دې امت علما د بنی اسرائیل د انبیاء کرام علیهم السلام په شانتی دي ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم دا د الله فضل دی او الله یې ورکوي چاله چې وغواړي الله د لوی فضل خاوند دی الله دې موږ تاسو باندې ظاهري باطني فضل وکړي
زړه مې غواړي چې د ولایت خاصه څه فضایل او خصائص ولیکم، لیکن وخت تنگ دی او کاغذ هم لنډ دی. د الله تعالی عنایات دي، د الله رحم دی چې د علوم و معارفو بارانونه زما پړه باندې امام ربانی سے وی چې وریږي. عجیب و غریب اسرار ما ته الله کار کوي. د دې راز محرم او د خپل استعداد موافق زما د بزرګوار زوی دی او نور سو یاران دي چې هغه په مجلس کې دي او سورځي دا غي د پاره زدا سو خبرې کوم چې ولی هر څومره اوچته درجه ولی د صحابي درجه ته هم نشي رسېږي. ستاسو په خدمت کې د حاضرۍ شوق مې ډېر زیات دی. دا خط مې وکتو چې تاسو کوم را لېږلی دی او زه خوشحاله شوم. خپل اعمال کم ګڼل دا د الله ډېر لوی نعمت دی چې انسان کې دا نظر پیدا کی، دا فطرت ته جوړ شي چې ځان کمزوری ګڼي او ذهن یې دی چې سار نه تر ماښامه زه وګرځم او څوک مخې ته راځي دغه ټول نه زه کمزوری یم. بلکې مولانا تانوي صاحب خو فرمایي چې سالک او مؤمن به دا نظر ساتي چې یا الله د ځمکې په سر ژوندي څومره مسلمانان دي دا ټول زما نښې دي او که دې کافرو ته ایمان نصیب کو دا به هم بیا زما نښې. خپل ځان باره کې به دا ګمان ساتي او دا خپل اعمال او خپل نیکۍ کمې ګڼل او دا مزاج پیدا کېدل دا د الله یو نعمت دی. لیکن توسط د احوالو تمام امورو کې ښه دی. افراط و تفرید د اعتدال نه بار دی، نه به ډېر د حد نه تېروتنه کې او نه به کوتاهي کې. والسلام علیکم وعلى سائر من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات. پتاسو دی سلامتیاوی او ټولو هغه خلکو باندې سلامتیاوی کوم چې د هدایت په لاره باندې تللی دي او روان دي او د نبی علیه السلام تابعداري په ځان لازمه کړې ده.